آیا نن سبا مینه صرف د پیسو نوم دی؟ یو وخت و چې چا به مینه کوله، خلکو به انسان خوښولو، نو د هغه د پیسو او د کار تپوس به نه کوو، صرف د انسان تپوس به کوو، کردار تپوس به کوو. پخواني وختونو کې به چې چا سره رشته کوله، نو دا تپوس به نه کوو چې د سړي سره یا د هلک سره څومره پیسې دي، کاروبار غټ لري که نه، نوکري لري. بس دا به یې کتل چې انسان ښه دی، اخلاق یې څنګه دي، خبرې څنګه دي، ناسته پاسته څنګه ده، او په سخت وخت کې موږ ته ودرېدی شي یا نه شي. نن سبا هر څه بدل شوي دي. نن که د یو هلک ذکر راشي، نو اولی سوال دا کوي د هلک څه کار کوي، څومره پیسې ګټي، غټ کاروبار دی که نه غټه نوکري ده. که د یو سړي سره پیسې ډېرې وي، نو هغه پخپله اخیسته شي، که رنګ یې تک تورم وي، که د هغه ویښته هم نه وي، سل ځله د ګنجی وي، بیا هم خلک وایي څه فرق نه کوي، پیسې ورسره ډېرې دي، ځکه چې د هغه پیسې د هر څه پټوي. خو کله کله داسې هم کېږي، یو هلک به ډېر زیات ښکلی وي، هینډسم وي، اخلاق به ډېر زیات ښه وي، د مور پلار به ډېر زیات عزت کوي، ډېر رښتینی انسان وي، خو دا یو کمی به پکې چې پیسې ورسره ډېرې نه وي. نو بیا څه کېږي، د هغه ښکلا، د هغه اخلاق، د هغه سادګي، د هغه رښتینوالی دا نه ښکاري چاته، دا چاته په نظر نه راځي. خلک وایي هلک ښه دی خو بس پیسې نه لري او راتلونکی ژوند او فیوچر محفوظ نه دی. دا خبرې خلک دومره زیات خفه کي چې زړه ورله وچوي. دې زمانې خلکو له پکار ده چې فکر وکړي. د دنیا نظام الله چلی، هر سړی خو نشي مالداره کېدی. که فرض که هر سړی مالداره شي، د هر سړي کاروبار وي، هر سړي سره ګاډی وي، د دنیا د نظام به څنګه چلیږي؟ نن سبا مینه کمه ده، سودا زیاته ده، زړه کم دی، پیسې ډېرې دي. زه دا نه یم چې پیسې ښه شی نه دی، پیسې ډېر ښه شی دی او ډېر ضروري څیز دی. د پیسو نه بغیر ژوند نه تېرېږي، خو د انسانیت نه ښه نه دي. پیسې نن وي سبا به نه وي، خو اخلاق د مرګه پورې وي. کمه مینه، کمه رشته چې د پیسو په بنیاد وي، هغه د پیسو سره ختمیږي. مثال طور پر یو رشته ده، هغه رشته ته ورنه کې د پیسو په وجه کېدی شي څه وخت پس د انسان سره پیسې راشي. یا یو مالداره سړی دی، ته د هغه سره رشته کوي، خو کېدی شي د واده نه پس یا یو څو کاله پس د هغه سره پیسې ختمې شي، اچانک غریب شي. کمه رشته، کمه مینه چې د انسانیت په بنیاد وي، هغه په غریبۍ کې هم ژوند کوي. اخره کې به دا ووایم، که ستا سره پیسې کمې دي نو ځان کم مه ګڼه. ستا قدر به هغه انسان کوي چې انسان ته د انسان په نظر ګوري، د پیسو په نظر نه، ځکه اصلي مینه نن هم شته، خو غلې ده، شور نه کوي.